دا چې ډیری وخت یو شمېر موټر چلونکي د موټر چلولو پر مهال ترافیکي اصول نه عملي کوي او د دوی د بې احتیاطۍ له امله په زیاته اندازه ترافیکي حادثات رامنځته کیږي چې ورسره ډیری هیوادوال خپل ژوند بایلي. نو ننګرهار کې یو شمېر ځوانانو ترافیکي ادارې سره په همغږۍ د عامه پوهاوی کمپاین پیل کړی. بیګام د شپې پورې څلور پیښې صرف په مایپر کې شوې وې، همدغسې د کونړ په لاره، همداسې د ننګرهار په مختلفو سیمو کې د سرخود لاره باندې. نو ورځ تر بلې موږ دغه پیښې زیاتېږي کمیږي نه. نو په کلک هم دا ځل ووټ کړی ده چې موږ به د ننګرهار نه دا حرکت بیا پیلو، دغه کمپاین به بیا شروع کوو تر څو د افغانستان ټولو ولایتونو ته لاړ شو. موټر چلوونکو ته هم همدغه پیغام ده چې ترافیکو اصول مراعات کا، احتیاط وکړه. احتیاط کې به ستا ژوند وژغورل شي، تاسو سره د ناستو که کورنۍ که هیوادوال د هغو ژوند به هم وژغورل شي. صبر نه کار واخلئ. د دې کمپاین پر مهال ځوانانو د ښار په بېلابېلو سیمو کې موټر چلوونکو ته د ترافیکي اصولو د مراعات کولو په اړه معلومات ورکړل او له هغوی یې وغوښتل چې د سړک قوانین په پام کې ونیسي. دې ته موږ ډېر په ښه نظر ګورو باید چې موږ ټول ډریوران احتیاط وکړو او احتیاط ښه شی دی، ولې چې دا د ډېرو خلکو ژوند ژغورل کېږي. چا له په کور کې ماشومان په انتظار، چا له په یو شی دا چې ته بس خپل یې په ټینګه کړي چې ناوخته دي. خدای ناخواسته دا د هغو ژوند خو ستا په لاس ډریور په لاس کې لیکلی دی چې ډریور بې احتیاطي وکړي به د هغو ژوند خو لاړو د لاسه یې ورکړو. دا کوم ځوانان چې راوتلي ترافیکي پیښو په دغه کې دا ډېر ښه کار دی، پوه شوې، او ښه کار کوي. زه ډېر ګرځم او ته پرونه پورې کابل پورې تللی وم، بس ډېره موږ له پکار ده، یو ول ما له پکار ده، بیا بل چې ډېر احتیاط نه کار واخلي. د ننګرهار ترافیکي ادارې مسؤلین وایي د ترافیکي پیښو ډیره برخه د بې احتیاطۍ، زیات سرعت او د ترافیکي نښو د نه مراعات له امله رامنځته کیږي. د په وینا که موټر چلوونکي ترافیکي اصول عملي کړي د ګڼو پیښو مخه نیول کېدای شي. نو موږ دغه غوښتنه ده دغه موټر چلوونکو نه چې راشئ د لیسنس واخلئ، قانوني شئ تر څو د هیوادوالو ژوند وژغورئ، خپل ژوند وژغورئ، د کورنۍ ژوند وژغورئ. نو دې کې حادثات کمیږي، دغه کوم هغه چې رامنځته کېږي نو دا به انشاءالله ختمیږي. قانون به رامنځته کېږي چې قانون دې په ځان پلي هغه کې نو انشاءالله هر څه به برابر شي. عام خلک هم د دې ډول پروګرامونو هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د ترافیکي قوانینو په اړه باید د پوهاوي لړۍ نوره هم پراخه شي.